والله کده الله نه خلاص شي دا الله له ورزي والتفت الساق بالساق پونډي به دې پونډي سيوځي شي الى ربك يوم الدين المساق الله له به دا ورځ ورزي دا کله چې جامې د لوتړي او پونډي د یو بل سيوځي کې ولا سونه د لوګدي کې الله تستا ورته کې روح بدن او باسي او برابر رواني کچرته مؤمنه او که کافر ما د اسمانه په دې بوزي به دې بیت واپس کوي او چې مؤمنه به وبره الله له ورشي حتى ينتهي الى السماء التي فيها الله هغه اسمان ته به وخی کوم کې چې الله دې الله سره د ملاقات وشي اكتبوا كتاب عبد في لين کې د کتاب ولیک الله تعالی موږ او تاسو د ټولو ورته کې د اسماء عزت مند او خلاصې دل نشتا وخ الله موږ له لک شان را کړه د دینه فیدی والي فیدی اوقات نه فیدی خپل پکار دي دا اوقات د کول پکار دي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي اذا خلق ایمان نه راوړي کنه دا پیغام جون تیری او بس نشدي چاوله د نشستنه والا دا سي پیغام لکه به وشي کې جون تیری لګي دي تر دې چې مرګ به راشي دا مرګ چې ده دا د یو شی ده لکه د سړي چې نشل لري یا سړی ودی او د سار کې سوکي را پاسې چې پاسې غلکه سبا را وخاد سبا په سړي باندې را وخیږي یا فکر کې تل دا سه غافل دي سم د دشمن پر راشي ویني شي بس دا څونه hebat کیش د ته پته نشته دشمن پر راغی دا مر داسې hebat شي د اسماء عزت مند دا و سړي راځي هر انسان باندې راځي الله فرمای کړه چې دارش نو د انسان دی وخت کې بل هیڅ ته توجه نه پیدا کی چې راخذ پاتې شو اخ بچی پاتې شو دکان پاتې شو دی وخت یو شي ته توجه زی حتی اذا جاءهم الموت قال رب ارجعوني یا الله ما واپس کوم ملائکه توجه الله ته وګوري ما واپس کوي لکشانه وخره لرا کوي دا روح می بدی بدن کې پرې دی د څه د پاره پرې دی دکان خزا بچی کاروبار دا یو شی هم نه دغه دی په بلا باندې ولش لعلی اعمل صالحا شاید چې په دې لږه ژوندۍ کې بس څه کار وکما دا هغه اعمالو نه چې استعمالونه دي هغه به وکما او کامیاب بشم ځکه د کامیابی شي خدای ښکار کوي قیمتي مال خدا ده دا انسان به قیمتي شي خدا ده هغه نور شي نه به قیامت ښکار شولو هغه کوټه شولو هغه صفر شولو لعلی اعمل الصالحا فيما تركت په بدل د هغه ژوندۍ کې چې مان کوم ضایع شوی دا او شپه ورځ راناسي تیر شوی دي مال لګ وخرا کوي چې هغه سره کې شنه ډکه کما دی منځ په څه بسړی ارمان کوي دی د الله د یادولو په څه به کوي دی قران په څه به کوي او د الله رب العالمین د دین د کسته عملونه چې دی د دې په څه به کوي کله الله به جواب ورکړي چې دانش کې دا خبره مکوا انها کلمه وقاله دا خبري کېته د دې اجابت الله نه کوي ومن ورائهم برزخ الله به دونه غټه پرده وي چې لا یوم یبعثون د قیامت پورې دا پرده ده دا غنه دی خو نه شراوړل الله پاک د سې جیل توان چولې چې دا جیل نه دی خو انسانان به نشرات له د دنیا او ستا په مابین کې دونه غټه پرده وله شو لکه د اسمان په مقدار بلکې د دینه په غټه دونه لري پرده د انسان ته وله چې دا انسان لاندې جوړه کنده کې واقع شي د دنیا سره به د بالکل تعلق نه وي دا څه زیاته انسان تاګ دی زموږ کې د دې خبره موږ تاسو فکر پیدا شو والله چې ولي بشو والله چې موږ بغمجن شو